السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پښتو ژبه د مایکروسافت اکسس 2024 عملي زده کړه دوستانو شاګردانو نن شپږمه ورځ ده. ربط شو ریلیشنشپ باندې به بیا لږ تفصیل سره خبرې وکړو. دلته به راشم یو اکسس فایل ته به راشم، دلته بلینک ډیټابیس به کلیک کړم، دلته به نوم ورکړم. زه مثلا د یو کتاب فروشۍ ډیټابیس جوړوم چې هر مکتب مانه راځي یا هر شاګرد راځي یا هر مکتب راځي، زه هغه محصولات پې خرڅوم. زه به ولیکم چې شی هیواد بوک شاپ، دا به چیرته سي ذخیره کړم، ورته وایم د ډیسکټاپ پر مخ درته ذخیره کړه، دا به کریټ کړم. را به شم د ځای نه به زر زر ټیبل ډیزاین کړم، ورته وایم چې آی ډي، دلته به نمبر ورکړم، دلته به ورکړم چې سکول نیم، دا به ورته شارټ ټیکس ورکړم، ورته وایم چې د سکول ادرس د مکتب چیرته ده، دا به بل به ورته وایم چې فون نمبر، دا به هم نمبر انتخاب کړم. بل به ورته وایم چې ایمیل، ایمیل ته به هایپر لینک انتخاب کړو. څه شی انتخابوو؟ هایپر لینک انتخابوو. او بل مثلا بس همدومره معلومات بس دی. دې آی ډي ته به زه پرایمري کی ورکړم، دا به کلیک کړم، دا به کلوز کړم. د څه شي په نامه دا به ثبت کړم د کسټمر انفو، د مشتری معلومات. بیا به بل ټیبل ډیزاین ته راشم، دلته به بیا څه ولیکم؟ آی ډي به ولیکم، دا به هم نمبر ولیکم، نوشته به کوم پروډکټ به نوشته کړم، دا به شارټ ټیکس. بل به څه ولیکم؟ پرایس به ولیکم، قیمت، دا به نمبر انتخاب کړم. بل به څه شی انتخاب کړم؟ کوانټیټي، کوانټیټي مقدار یعنې څو دانې اخلي، دا به هم نمبر انتخاب کړم. مخکې له دې چې ټوټال تاسې اضافه کوئ، ګورئ دا بعضې فیلډونه ثبت نه اوسي چې هلته ښکاره یې کړي، تاسې به څه کار کوئ؟ دا به ذخیره کوئ. هدفه د څه شي په نامه د پروډکټس په نامه به دا ثبت کړو. پرایمري کی ګورئ دلته اشتباه نشي، پرایمري کی ګورئ do you want to create a primary key now؟ پرایمري کی به ورته وایي نو. بیا به بیرته پروډکټ ته راشم، دلته رایټ کلیک چیرته به شم؟ ډیزاین ویو، ډیزاین هم تلای شو، دلته به څه شی ورته اضافه کړم؟ ټوټال به هم اضافه کړم، دا به څه کالکولیټډ، یا دې ځای نه کلیک کړه، ګوره دا کالکولیټډ انتخاب کړه. غواړئ چې څه شی جمع او ضرب کړي، ورته وایم چې دغه یو څه شي قیمت چې څو وي ضرب د شیفټ 8 به پریس کړه، البته ژبه هم باید انګلیسي وي. پرایس ضرب د کوانټیټي، یعنې یو شی چې په څو روپۍ او څو دانې اخیستې هغه راته ضرب کړه. اوکې که دلته به راشو بیرته ډیزاین سیف کوئ؟ هو سیف کوم. اوس دا ګوره دا دواړه باید کلوز وي، ښه دا دواړه کلوز وي. دلته به راشو چیرته؟ ریلیشنشپ ته، دلته به اول کسټمر انفو به کلیک کړئ، ګوره بیا به پروډکټ کلیک کړئ. فرق نه کوي که چیرې داسې کلیک وي، ګورئ داسې تاسې دا آی ډي دلته که داسې وي، ګوره که شاته او مخکې کوشش وکړئ چې دغه پرایمري کی نه په دې ساده ټیبل چې پرایمري کی لري دلته دا ریلیشنشپ جوړ کړئ. که چیرې شاته او مخکې داسې مشکل نه لري، ګورئ د دې کسټمر انفو نه به واخلئ، دلته به په دې آی ډي باندې به کلیک کړئ. دې ځای نه خپله هم انتخابېږي، مثلا څه شی غواړئ چې پرایمري کی ورسره یا د کوم فیلډ په اساس دا ریلیشنشپ جوړ شي، د آی ډي او آی ډي، دا به کلیک کړئ، کریټ به کړئ. اوس ګورئ دا کسټمر انفو ده او دا پروډکټس ده، یعنې 1 to many. دا ټیبل که چیرې زمونږ پرایمري کی لرودله نو بیا به 1 to 1 کېده. اوس یعنې یو کس یعنې ډېر محصوله پرې خرڅولی شو. دا به زه کلوز کړم. Do you want to save؟ save، yes save. کسټمر انفو ته راځم، دلته ورته وایم چې آی ډي نمبر 1 ده،
او سکول نیم چې ده عمر ثاني ادرس چیرته ده کمپنۍ کې ده دا یې د تلیفون شمیره او دا یې ایمیل ده مثلا لیکمه چې عمر ثاني @gmail.com ګورئ دا لکه لینک په شکل راغی چې کله کلیک وګوره راسان انټرنیټ ته ځي ځکه چې د ایمیل کې موږ چې انتخاب کړي وه هایپر لینک دویم کس زه لیکم چې دویم مکتب سکول نیم چې ده ورته وایم چې افغان مکتب ده ادرس یې چیرته ده په 5مه ناحیه کې ده زون ناحیې ته وایي د تلیفون شمیره هم دا ده مثلا ایمیل ادرس هم دا ده اوس چې کوی شئ تاسې مثلا د مشتری ډېر زیات معلومات دلته اضافه کړئ ډیټ آف برث په کوم کال مثلا پیدا شوی ده د مکتب د مدیر نمبر یا مثلا د مکتب سره معلم نمبر هر څه یعنې که غواړئ چې اضافه کړئ دا به ډېر وي یعنې یو دفعه چې دا معلومات ته ولیکئ ضرورت نه کړي چې بیا هر وخت هغه نفر جنس اخلي هغه به بیا ته ورلیکي دلته به راشو ګورئ عمر ثاني مکتب پسې زه مثلا راځي سودا اخلي دلته کلیک یې ګورئ پروډکټس دلته رسوو څه شی موږ نه اخیستي دي انګلیش څلورم کتاب یې اخیستی مثلا قیمت یې څو ده 50 روپۍ څو دانې یې اخیستې دي ورته وایم چې 10 دانې اخیستې دي ګورئ دلته خپله ټوټل یې راووته بیا مثلا بل پروډکټ یې اخیستی ده د دري کتابونه یې اخیستي دي دانه په څو دي دانه په 40 روپۍ دي او ورته وایم چې 20 دانې یې واخیستله ګورئ خپله بل ورته وایم چې نوټ بوک کتابونه کتابچې یې واخیست دانه په څو دي 20 روپۍ څو دانې اخیستې 10 دانې ګورئ پیسې خپله راوتلې دا منفي دلته کلیک کړمه ګورئ دلته اوس دا کلوز کړمه پروډکټس ته راشم ګورئ آی ډي نمبر 1 پسې رسېدلی دي خپل اتومات وم لیده دا به بیرته کلوز کړم که چیرې زه پروډکټس ته راشم ګورئ دلته دویم کس ما رسولی ده او پروګرام کې سودا مو پرې خرڅه کړې نه ده خرڅه کړې که چیرته زه دا پروډکټس ته راشم ګورئ زه دلته ولیکم چې دویم کس پسې موږ سودا خرڅوو یا مثلا ګورئ دریم شخص په سودا موږ خرڅوو زه به ولیکم چې څه اخیستې دي ورته وایم چې پښتو یې اخیستی ده ګورئ دا په کوم یو کې رسم ګورئ راسن پروډکټس کې رسوم دریم کس دلته لرو نه لرو دلته زه رسوم چې رسي که نه ګورئ دریم کس دریم نمبر آی ډي بیخي دلته معلومات یې نشته زه دلته رسوم پښتو یې اخیستې دي څو دانې قیمت یې څو ده په 50 روپۍ او 10 دانې یې اخیستې دي ګوره رسیږي نه رسیږي ولې درته وایي چې کسټمر انفو نشته نو دا دریم کس دلته په کسټمر انفو کې نشته نو دا ته څنګه رسوي دا به بیرته زه چی کړمه کنټرول زاید به کړمه ګوره دا ایسته شه اوس که چیرته راشو چیرته ریلیشنشپ ته ګورئ په دې باندې زه کلیک کړمه په دې چې کلیک کوئ که ډیلیټ بټن ووهئ نو دا به څه شي ډیلیټ شي او ډبل کلیک کړئ نو دا به خلاص شي که چیرې زه دا اولنی ټیک مارک بیرته ایسته کړمه ګوره انفورس ریفرنشل انټیګریټي دا زه کلیک مې ایسته کړ بیرته ګورئ اوس به زه دلته دا کلوز کړمه دا به هم زه کلوز کړمه اوس به بیرته پروډکټس ته راشم دلته وګورئ دریم کس شته کسټمر انفو کې نشته زه پروډکټس پسې رسوم ورته وایم چې د دریم کس ورسوه چې موږ نه قلمونه اخیستي دي دانه 15 روپۍ دي او 15 دانې یې اخیستي دي ګورئ اوس ورسېده که نه هغه ټیک مارک مو چې ایسته که ګورئ دریم کس دلته نشته خو موږ پروډکټس پسې ورسوو که اوس زه دلته دریم کس ورسوم دریم مکتب ورسوم نو هغه به اتومات بیا به راشي زه ورته وایم چې
اتفاق مکتب ده کوم ځای کې ده ورته وایم چې کمپنۍ کې ده دا یې د تلیفون شمېره او دا یې ایمیل اوس چې زه دلته کلیک کوم ګورئ خپله به اتومات رسېدلی پسې نو په دې باندې پوه شوئ که اول دا به زه بېرته کلوز کړم دلته کسټمر انفو کې دا به م زه له ځای نه کلوز کړم بېرته به چېرته راشم دلته ریلیشنشپ ته په دې کلیک کې په دې باندې پوه شو دا به بېرته زه کلیک کړم بل که چیرې غواړم چې زه مثلا وایم چې دا د کسټمر انفو دغه اوله شمېره آی ډي چې ده دلته ګورئ دا زه غواړم چې تغییر کړم زه اوس دا ورته وایم چې د اول نمبر آی ډي ده څویم نمبر آی ډي ده پنځم نمبر آی ډي ده او چې کلیک کړم اجازه راکوي نه یې راکوي زه به دا بېرته کنټرول زاید کړم که غواړئ چې د بعضې ایډیټ لپاره تاسې اجازه ورکړئ نو بیا به دا به بیا کلیک کوئ ډبل کلیک کوئ دا دویم به یې کلیک کوئ ګورئ کاسکیډ اپډیټ ریلیټډ فیلډز بعضې اپډیټ بعضې تغییرات پکې کوی شي ګورئ دویم ټیک مارک مونږه ټیک مارک کړو بیا به اوس کسټمر انفو ته راشم ورته وایم دا اول کس آی ډي نه ده دا پنځم کس آی ډي ده نو ګورئ دلته اول کس پسې درې پروډکټس هم رسېدلي زه ورته وایم چې دا څویم نمبر ده پنځم نمبر دا چې زه کلوز کړم ګورئ دا خو څه شه پنځم شه او پروډکټس هم په پنځم پسې ورسېدل وملیده بیرته غواړم چې نه دا باید څه شي دا ده دا آی ډي نمبر بیرته یو شي اوس چې زه کلوز کړم دا کسټمر انفو ګورئ یو شوی که نه او دا پروډکټ ته راشم دا هم بیرته یو پسې رسېدل یعنې بعضې ایډیټ کولو اجازه ورکو ورنکو دې ریلیشنشپ ته دا دویم ټیک مارک باندې پوه شوې دلته ډبل کلیک کړم ګورئ دا پوه شو په دې باندې اوس ګوره که چیرې زه کوم ریکارډ ډیلیټوم څه شی زه اوس دا کسټمر انفو کې اتفاق مکتب پسې پروډکټ شته او قلمونه شته دلته شته قلمونه و شته اوس که چیرې د دې کسټمر انفو د دریم ریکارډ زه غواړم چې ډیلیټ کړم نو دغه پروډکټس کې چې کوم محصولات اتفاق مکتب پسې رسېدلي نو دا به بیا څه رقم شي دې سرنوشت به څه رقم شي ګورئ اوس زه دا ډیلیټ کړم ډیلیټ کېږي رایټ کلیک دلته ډیلیټ ډیلیټ کېږي ګوره the record cannot be deleted or changed because table products includes related records یعنی دغه دریم مکتب اتفاق چې ته ډیلیټ کوي د دې پسې ریکارډونه دي یعنی د پروډکټس کې دې پسې محصولات رسېدلي دا به بیا څنګه شي که غواړئ چې یو ریکارډ ډیلیټ کړئ بیا به چیرته ځئ بیا به ریلیشنشپ ته ځئ ګورئ کوشش کوئ چې دا ټیبل ته تاسې کلوز وي دلته به بیا به په دې ډبل کلیک کې دا اجازه به ورکوئ دا به بیا کلوز کوئ بیا به چیرته راشم کسټمر انفو ته راځم غواړم چې د دریم مکتب ریکارډ زه ډیلیټ کړم یعنې څه مو چې خرڅ کړي دي پې دا به ډیلیټ کړم رایټ کلیک ګوره ډیلیټ انفو ډیلیټ شه که نه اوس پروډکټ سره راشم ګورئ ډیلیټ ده که نه وملیده تنه یو کس پسې مونږ شیان رسولی دي نو دا زموږ د نن ورځې درس سوال پوښتنه لرئ